شکر. حاجي کاکا، پاکستان تېر 40 کلونو په افغانستان کې مستقیمه مداخله کړې ده. د پاکستان له موره پیدا یو پاکستان ده، پوه شوې، چې له موره پیدا یو پاکستان ده. موږ پښتون نه یو. داود تو پاکستان ته په لارې تورخم ته چې ورسېدو کتاب یې ورته راوړ، داود ته وایي امضا یې کړه، وایي زه په خپله خاوره کې امضا کړم. هغه زمریان د ولس زموږ غوښتنه څه ده؟ پر خلکو مو غږ څه دی؟ ولس څه مې دا غوښتنه ده چې په سر خاورې مه بادوئ، ودرېږئ په غیرت، په ایمانداري باندې سوله وغواړئ. هېڅ شی هم نه غواړو، صرف له سولې ماشوه. هیڅ یو نه غواړو، ته سوله غواړو. نه دنیا غواړو نه ډالر غواړو. په افغانستان کې 40 کاله جنګ دی، مسیر زهر دومره و لکه زموږ چې دا پښې نشته، لکه زموږ چې لاسونه نشته. هغه کونډې او رنډې نن زموږ شهیدان له خاورو لاندې کونډې مو در بدره ګرځي، معلولین سوه، بې لاس او بې پښو سوه. نور موږ په رئیس جمهور باندې غږ کوو، لوړو مقامو باندې غږ کوو، په دنیا باندې غږ کوو چې دا پاکستان دې د خپل انتحاري نورې باندې کړي. اولین پاکستان دی چې د افغانستان یې در بدره کړي دي. زموږ اولینه خبره دا ده، ډیورنډ دا وایي چې د ډیورنډ باندې که دومره ولس نور هم تباه شي، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ ولس دی، هغه زموږ قوم دی، هغه زموږ پر خپل ولس مو غږ څه دی؟ پر افغان ولس مو غږ پر افغان ولس مخه ته غږ دا دی چې نور راویښ شئ، راوځئ، سوله وغواړئ. هر څوک چې دا سوله نه غواړي هغه د بل خاین دی. باید د نور دا کونډې، دا یتیمان، دا معلولین د دې وپرته نوره ختمه کوي. او اصلي منبع پیدا کړو چې دا انتحاري له کوم ځای کې موږ ته راځي. اصلي منبع پیدا کړو چې دا جنګ